ډېری خلک خپلو ماشومانو ته نصیحتونه کوي او خپلو ماشومانو ته وایي چې دا کار وکړه او دا کار وکړه او دا کار وکړه، خو هغه کړنو ته متوجه نه دی چې دی د خپل ماشوم په مخ کې کوي. هغه کړنو ته دا په هیڅ ډول متوجه نه دی چې خپل ماشوم ته کوي. دا په یاد ولره هیڅ وخت ماشوم ته نصیحت مه کوه چې ته د ماشوم پر مخ کې ناوړه کړنې ترسره کوي، د ماشوم په مخ کې ناوړه اعمال ترسره کوي. ستا دغه نصیحت په دې ماشوم باندې هیڅ نوع تاثیر نه کوي. دا په یاد ولره. ماشوم ته وایي چې مکتب ته لاړ شه، ماشوم ته وایي چې سګرټ او د دې شیانو نشو توکو نه لرې اوسه، خو ستا خپله په لاس کې سګرټ دی. آیا ستا دغه نصیحت ته خبرې په دې ماشوم باندې اثر کوي؟ هیڅ کله نه. دا په یاد ولرئ چې د ماشوم په ذهن کې خبرې او نصیحت دومره تاثیر او دومره جذب نه لري، خو مګرم هغه عمل چې ته د ماشوم پر مخ کې ترسره کوي، هغه کړنه چې ته د ماشوم پر مخ کې ترسره کوي، دا ستا پر ماشوم باندې ډېره زیاته منفي اغېزه غورځوي. بیخ دې وځه په همدغې نصیحت باندې چې ته کوي، په یو لاس کې د سګرټ نیولی وه، هلته ماشوم ته بیا د مخدره موادو او د نشه یي توکو خبرې کوي. دا په دې معنا پخپله دا په دې معنا لري چې ته پخپله بې نزاکته او ماشومانو ته د نزاکت خبرې کوي. ستا غوندې بې حیا او ستا غوندې بې حیثیته سړی په دې جهان کې نشته چې په یو لاس کې د سګرټ نیولی، په بل لاس کې ماشوم ته نصیحتونه کوي. هغه نیمګړتیاو ته خو دې متوجه شه چې تا په دې لاس کې سګرټ نیولی، ټکه دې راپرېږدي په داسې پلرونو باندې، ټکه دې راپرېږدي په داسې مشرانو ورونو باندې چې د خپلو ماشومانو او د خپلو کوچنیو ورونو د خپلو بچیانو په مخ کې نسوار او سګرټ کوي، او بیا باوجود په خپلو بچیانو باندې سترګې رابرګوي چې مکتب ته ولې نه یې تللی، نن له بې رقمه خلکو سره ولې ګرځېدلی. ضرور به ګرځي، ځکه چې ته ورسره د شپې، ته ورسره ټول په کور کې، ته چې د خپل ماشوم په مخ کې مخدره مواد او نشه یي توکي کاروي، آیا ستا د دې ماشوم آینده به جوړه شي؟ هیڅ کله به جوړه نه شي. ستا دغه د ماشوم آینده به ورځ تر بلې د خرابۍ په لور روانوي، او بیا به ګلیم کوي په سپینګرتوب کې چې زما زوی نا اهله دی، زما زوی بې تربیه دی. بې تربیه خو دې ته وایي چې تا د خپل ماشوم پر مخ کې خپل نزاکتونه نه دي مراعات کړي، تا د خپل ماشوم په مخ کې خپل هغه اصول نه دي مراعات کړي، نو خامخا به ستا زوی نن بېلارې وي، نو خامخا به ستا زوی نن په هغه ټولنیز نزاکتونه نه پوهېږي چې هغه په دې ټولنه کې رواج اوسي. اصلا ته نه پوهېږي، ته بې حیا یې، ته بې حیثیته یې چې ته د خپل کوچني ماشوم په مخ کې سګرټ وهي، د کوچني ماشوم په مخ کې نسواره چې د کوچني ماشوم په مخ کې خپلې ښځې ته کنځاګانې کوي. آیا دا ستا په دې بچیانو باندې او ستا په دې کوچنیو وروڼو باندې منفي اغېزه نه غورځوي؟ په 100 کې 99% په دې ټولنه کې، په پښتنه ټولنه کې دا رواج دی چې وایي اله پلانکي ته کنځا وکړه، اله مور ته دې کنځا وکړه، اله مور ته دې دا ووایه. ټکه دې در باندې راپرېوځي په داسې پلار باندې، ټکه دې راپرېوځي په داسې ورور باندې چې هغه له اوس نه خپل ماشوم ته دا وایي چې دلته زموږ ستاسې په معاشره کې مشرانو، زموږ ستاسې په معاشره کې مور او پلار ارزښت نه لري. له اوس نه یې په کنځلو عادت کوي. هغه چې بیا نو لوی شي، نه یوازې د خپل کور غمونه بلکې د سارا غمونه هم درته راوړي. بیا نو ستا سره د دې هیڅ حل لاره نه وي، نو بیا مجبوري چې پریشانۍ وکړي. ولې هغه ماشوم چې زموږ ستاسې په کور کې لویږي، زموږ ستاسې په ټولنه کې لویږي او زموږ ستاسې په خوا کې لویږي، راځئ هغوی ته داسې یو نزاکتونه ور وښیو چې په خپل ځان کې یې ولرو. که صحیح ده سګرټ ستا عمل دی، سګرټ ستا هغه یو ډول نشه ده، خو دا خو له ماشومانو نه لرې وڅښه، دا د ماشومانو نه لرې که، دا د خپلو ماشومانو نه لرې وساته. سبا ستا د ماشوم پیاخته کېږي، سبا ستا دغه کوچنیان پیاخته کېږي، او ته ستا په دې عقل کې، ستا په دې سر کې دومره عقل نشته، ستا په دې ککره کې دومره عقل نشته چې ته نن دومره فکر نشي کولی چې زما سره خو مې دلته په دې کور کې په دې یوه کوټه کې خپل بچیان ناست دي، آیا دا به زما نه څه اخذ کړي؟ آیا دا به زما نه څه زده کړي؟ خو همدا زده کوي که نه چې سبا ته دا که په هر ډول یي، که په قرض یي، که په هر ډول یي، دا سبا له دوکاندار نه په نسوارو، په چرسو، په سګرټو شروع کوي. بیا نو آینده یې داسې خرابوي لکه څنګه چې د یو بد عمله سړي خرابوي. او دا د دې ماشوم نه معلومه خبره ده چې په راتلونکي کې داسې سړی وځي چې د سهار غمونه به هم کور ته راوړي. لږ خپلو بچیانو ته چې نصیحت کوئ، د نصیحت تر څنګ خپلو کړنو ته متوجه شي چې زه مې د خپل بچي پر مخ کې کومه کړنه ترسره کوم، کوم عمل زه ترسره کوم. د خپلو بچیانو پر مخ کې خپلې مېرمنې، یعنې د خپلو بچیانو مور ته بې ځایه الفاظ، بې ځایه خبرې، بې ځایه هغه غوسې، بې ځایه کنځلې ورته کول، دا هیڅ مناسب نه دي. هو به هو دا همداسې انتقالیږي ستا راتلونکي نسل ته، ستا بچیانو ته، او ستا بچیان به هم بیا دا کړنه ترسره کوي.